अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو اوس مهال کم څوک چې امارات ته راځي دوی به کرنتین کیږي نو دې کې به د کومې اماراتو کسان کرنتین کیږي د څو ورځو لپاره به کرنتین کیږي او د دې لګښت به د چا پر غاړه وي د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دغه ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ هیله مې دا ده چې تاسو د ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور کچېرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ ښه په سر کې خو د خپل واړو دوستانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دوی ما سره دغه واړه معلومات شریک کړل خاص کر هغه کسان چې دوی اوس مهال کرنتین دي نو زه د دوی واړو څخه د زړه له کومې مننه کوم ښه دوستانو اوس مهال کم څوک چې ابوظبي ایرپورټ باندې راځي که هغه د هر ملک اوسیدونکي دي نو دوی د 16 ورځو لپاره کرنتین کیږي خو کوم څوک چې دوبۍ ایرپورټ باندې راځي هغه به څه کوي دلته دغه معلومات تاسو په غور سره واورئ کوم څوک چې دوبۍ ایرپورټ باندې راځي او غواړي چې آلین ابوظبي ته لاړ شي نو دې کې هغه کسان تر 16 ورځو لپاره د آلین ابوظبي سرحدونو کې کرنتین کوي کم چا چې ویزې د ابوظبي آلین وي خو په دې کې هغه کسان کم چا چې ویزې د نورو اماراتو دي مقصد د دوبۍ شارجه اجمان او ورسره نوره دا کسان بس 14 ورځې په خپل ځای کې تیروي هغې نه پس آلین ابوظبي ته د تللو اجازه ورکوي کم څوک چې وطن نه راغلي او د دوی 14 ورځې نه وي پوره دوی ته هیڅ اجازه نه ورکوي کېږي چې آلین ابوظبي ته داخل شي خو کوم چا چې ویزې د ابوظبي آلین دي او دوی نوي د وطن څخه راځي نو دوی به 14 ورځې کرنتین کوي د کرنتین لپاره مختلف ځایونو کې کیمپونه جوړ کړي دي کم چې هلته هر سهولت موجود دی کم کسان چې کرنتین کیږي دغو کسانو ته په وخت ډوډۍ نشته او حتی مفت وای فای هم ورکوي دغې ترڅنګ که چېرې موږ د اتاق سهولتونه وګورو نو اتاق هم په خلی ول باندې دی په یو اتاق کې 4 کسان اوسیږي کم چې د 1500 کسانو ظرفیت لري خو په دې کې 4 کسان اوسیږي او هغې ته هم خاص سهولت موجود دی په هر کوټه کې فریج یا ثلاجه او ورسره ایر کنډیشن موجود دی او دغې ترڅنګ ځینې نور سهولت هم موجود دي دوستانو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې د دې مصارف به څوک ورکوي نو تاسو بالکل مه ورخطا کیږئ ولې چې دا واړه مصارف د حکومت پر غاړه دي او د هیڅ کوم مسافر څخه لګښت نه اخیستی کیږي دا واړه مصارف د ابوظبي حکومت پر غاړه دي نو کم کسان چې د وطن څخه امارات ته راځي او د دوی ابوظبي آلین ویزې دي که چېرې هم دوی د 16 ورځو کرنتین څخه یاریږي نو دوی د هیڅ کله نه یاریږي ولې چې کم ځای کې دوی ته د کرنتین لپاره ځایونه جوړ کړي دي هغه د ډېرو هوټلونو څخه په خلی ول باندې دي دلته دا خبره تاسو یو ځل بیا واورئ کم کسان چې اوس مهال امارات ته راځي او د دوی ویزې آلین ابوظبي دی غواړي چې آلین ابوظبي ته لاړ شي دا هغه مسافر یا د کم څوک چې دوبۍ ایرپورټ باندې راځي نو دغه 14 ورځو لپاره د آلین ابوظبي سرحدونو کې کرنتین کوي د صرف هغه کسان نه چې دوبۍ ایرپورټ باندې راځي کم کسان چې شارجه ایرپورټ باندې راځي هغه هم کرنتین کوي خو که چېرې د دوی ویزې آلین ابوظبي وي او که چېرې کم چا د نورو اماراتو ویزې وي مقصد د دوبۍ شارجې او د سینور نو هغې ته تر 14 ورځو پورې هیڅ اجازه نه ورکوي کېږي چې ابوظبي آلین ته داخل شي خو په دې کې داسې هم شوي دي چې زموږ ځینې خلک په غیر قانوني لاره آلین ابوظبي ته داخل شوي دي نو زما د خپلو خلکو څخه هیله دا ده چې کوشش وکړئ د غیر قانوني کارونو څخه ځان وساتئ که چیرې خدای مکه تاسو په داسې حالات کې ونیوی شوئ نو مخالفۍ سره به هم مخامخ کیږئ خو شاید تاسو وطن ته هم ولیږي نو کوشش وکړئ د غیر قانوني کړنو څخه ځان وساتئ په دې کې زموږ هغه خلک هم ډېره سرغړونه کوي کم چاته چې 16 ورځې وخت ورکړی شوی دی چې تاسو به خپله کمره یا کوټه کې تېروئ خو دغه کار ډېرو کمو کسانو عملي کړی دی زیاتره کسان خپل پکې بهر ګرځي راګرځي او خپل کارونه کوي نو زما د دغو کسانو څخه هیله دا ده چې کوشش وکړئ 16 ورځې په خپله کمره کې پاتې شئ که چېرې هم تاسو په داسې حالت کې ونیوی شوئ نو تاسو ته به د 5,000 څخه نیولې تر 50,000 پورې مخالفت درکړی شي کم چې ادا کول به یې ډېر ګران درته پرېوځي نو هغې نه دا ښه ده چې تاسو 16 ورځې په خپله کمره کې کرنتین تیر کړئ دوستانو د هغه کسان یادوم کم چاته چې 16 ورځو کرنتین میسیج راغلی دی نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي دلته یو خبرې یادونه کومه اوس مهال کم کسان چې امارات ته راځي او د دوی آلین ابوظبي ویزې دي غواړي چې آلین ابوظبي ته لاړ شي نو دوی به لازمي 16 ورځو لپاره کرنتین کیږي لکه څنګه چې ما مخکې وویل په دې کې پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا هغه کسان هم کرنتین کیږي کم چا چې کرونا وایرس ټیسټ په خپل ملک کې کړی دی او د هغې ترڅنګ په ایرپورټ کې هم کوي نو آیا هغه هم کرنتین کیږي او بالکل هغه کسان کم څوک چې په وطن کې د کرونا ټیسټ کوي د هغې ترڅنګ دوی چې امارات ته راشي نو ایرپورټ کې هم د دوی څخه ټیسټ اخیستی کیږي خو بیا هم دوی به د 16 ورځو لپاره کرنتین کیږي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي هیله مې دا ده چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي که کومه پوښتنه لرئ نو مانه د واتساپ له لورې پوښتئ شئ د نور داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ
ان شاء الله چې زبې د دې لارې درته خبروم. کچېره هم تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک باندې ته نه وي نو دا ضرور در سره لایک کړئ. نور مو په الله سپارم. د الله پامان.